قدرمن دوستانو سلامونه زه غوټه یم هر کله مو کوم چې د ډیجیټل چین پروګرام ګورئ له 2023م کال څخه تر 2022 کال پورې د چین د کرنې د وړاندوینې راپور د اپریل په 20مه نیټه خپور شو. په دغه راپور کې یاد شوي چې په 2022م کال کې په چین کې د غلو دانو د کرلو مساحت 118 میلیونه او 333 زره او 333 هکتاره وو او د حاصلاتو عمومي اندازه یې 680 میلیونو تنو ته ورسید چې د 2021م کال په پرتله 0.5 سلنه زیاتوالی ښیي. د ګراس په تیرو اتو کلونو کې د چین د غلو دانو کلنۍ تولیدي اندازه تر 650 میلیونو تنو زیاته وه. چین د ګټورو تګلارو د تطبیق او د کرنیزو تکنالوژیو د پیاوړتیا له لارې کرنیزو چارو ته سالم او د لوړ کیفیت پرمختګ ورکړی. زه به په ننني پروګرام کې د ګڼو شمیرو له لارې په چین کې د تکنالوژي پر مټ د غلو دانو د تولیدي اندازې د زیاتوالي معلومات در وپېژنم. په 2022م کال کې د چین د کرنیز پرمختګ لپاره د تکنالوژۍ د خدمات اندول 2.4 سلنې ته رسېدلی او په کرنیزو چارو کې د ماشینونو د کارولو کچه لوړه شوې چې د کرنیزو محصولاتو د کرلو او د حاصلاتو راټولولو په بهیر کې د ماشینونو د کارولو اندول 3 سلنې ته رسېدلی. د تخمونو د غرضې د خوندیتوب کچه 15 سلنې ته لوړه شوی. چین د تخمونو د روزلو د شودیارو ځمکو د ساتنې او پیاوړتیا او د ځیرکو ماشینونو او سامان آلاتو په برخو کې د 34 علمي ساحو 409 مهم لابراتوارونه جوړ کړي او د دولت په کچه د علمي او تکنالوژیک نوښت 8 ټولنې جوړې کړي دي. په چین کې د تکنالوژي او سامان آلاتو پیاوړتیا د زراعتي تولید مجموعي توان لا لوړ کړی او د روان کال د غلو دانو د زیاتوالي لپاره یې ټینګ بنسټ ښودلی دی. د اټکل له مخې سږ کال به د چین د غلو دانو عمومي اندازه 604 میلیونو تنو ته ورسیږي. د لوړې کچې له کرنیزو تکنالوژیو پرته د کرنیزو چارو با کیفیته پرمختګ نشي رامنځته کیدای. په چین کې د کرنیزو تکنالوژیو چټک پرمختګ او د محصولاتو د اقسامو تکنالوژیو ماشینونو او سامان آلاتو او کرنیزو شکلونو پیاوړتیا او نوښت د غلو دانو د تولیدي اندازې د زیاتوالي لپاره تضمین برابر کړي. قدرمنو دوستانو نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. له پاملرنې مو مننه کوم. خدای پامان.